امن غاړه غس کوي او دنګ دنګ روان وي امن غاړه غس کوي او دنګ دنګ روان وي فن بکړي چې ټټې سترګې جنګ جنګ روان وي امن غاړه غس کوي او دنګ دنګ روان وي فن بکړي چې ټټې سترګې جنګ جنګ روان وي امن غاړه غس کوي او دنګ دنګ روان وي امن غاړه غس کوي او دنګ دنګ روان وي ژوند چې د ښکلا په زرغونو بڼو کې پټ وي ژوند چې د ښاري پراختیا په موخه باندې د کندهار ښاروالي یو بل مهم ګام کندهار ښاروالي د خپلو انکشافي کارونو په لړ کې دا ځل د ښار په لومړۍ ناحیه کې شهیدانو څلورلارې ته څیرمه د حبیبي واټ وروستۍ نقطه چې د مختلفو عواملو له کبله همداسې پاته وه د حبیبي واټ سړک چې څومره عرض و په دې وروستۍ نقطه کې دا ډېر کم عرضه سوی و کندهار ښاروالي د عامو ښاریانو په بیا غوښتنه سره په دې وتوانېدل چې یاد د مارکیټ په مکمل ډول سره استملا کړي او اوس پیل یې دا دی د تخریبولو او اساسي رغولو چارې راپیل کړي د دې مارکیټ پر استملاک او د سړک پر اساسي رغولو باندې تقریبا 20 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې دا د کندهار ښاروالي د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي نوم یې زرتاق زاده دی د شهیدانو چوک د هرات دروازې یو دکاندار یم نو زما خپل هم په دغه ځای کې دکان و نو زه بس ډېر خوشحاله یم د اسلامي امارت څخه چې دغه سړک پراخه سي د ښاریانو مشکل حل سي زه خوشحاله یم چې د وطن د آبادۍ دپاره دا کار وسي ډېر ښه کار دی ډېر ښه اقدام دی الله دې ته خیر ورکړي نو دا کار انشاءالله هغه دې شروع کړي نو دا ډېر ښه اقدام اوس د خیر موږ ډېر ولا خوشحاله یو چې دا ماحول برابر سي ښاروالي خدمتونه موږ ډېر منندوی یو موږ ډېر خوشحاله یو بخیر الحمدلله دا ښار ماحول برابر سي لارې برابرې سي ښار پراخه سي نظافت راشي په ښار کې موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو دا د اسلامي امارت ډېره غټه پاملرنه ده چې زموږ په ښار کې ډېر سهولت او سکون راوستی د مریضانو دپاره د سپینجیرو دپاره د ځوانانو دپاره دا د ښار دپاره ډېره غټه اساني ده چې دا دولت زموږ مور پلار سره ډېر دغه وکړو پاملرنه وکړوله دغه ښار دپاره د چا سره مریض یې چا سره یو مومنان یې مسافر یې په دا ښار باندې لاسرسی نه کوي دا ډېره اسانتیا خبره شوه سلام علیکم اسلامي امارت زندهباد غټ مشکلاتو خلکو ته ډېر تکلیف وروره دا خو ښه دی چې دا ښار پراخه سي موسیقي پراخه سي او د مخلوق دپاره اسانتیا جوړه سي دوی زموږ ډېر خوشحاله یو پوه شول چې سړک یې راته جوړ کړي زه خپله ضعیفه یم په لاباسکر په دا راسته کې راتلم سړک ما نه سوی راتلی پوه شوی نو موږ د دوی څه خواهش کوو پوه شول په لمانځه پر دسترخوان دوی ته دعاګانې کوو د ما خبرو جاسم دا حکومت یې زموږ دی مور پلار دی بیا علما دي دا چې زموږ د سره ناښه دغه خلک حالته خواري څنګه شکر دی وزیر نه یم پرېوتی الله پاک وعده کړې ده که مې تا ته روزي بنده کړه نو مرګ هم دی نو دا به نه کوو چې دا توره شپه رو دا داسې زه 55 بچي زما په یاد دي دا 15 بچي کې ما داسې بېغمي ځای نه دی لکه دا اوس پوه شوی نشه ورته دا الله پاک نه خوښ او که الله پاک خوښولی نو خو دوی به نه رسولی چې دا کار مه ډېر خلک یې ناراضه مو یا د خدای باندې ښه ولاړه مه کوئ په یاد د خدای ښه ولاړه ما 15 بچي شپږ بچي د دې ما داسې بېغمي نه دی زده کړي موږ دلته ډېر خوشحاله شولو په دغه ځای باندې چې دا دلته څونه پراخه کېږي دا سړک هلته بیروبار دلته به در مخه ډېر بیروبار او ټکرونه به کېدله دا خلک ډېر په تکلیف وه دلته به موږ ډېر پر ستړي وو پر دا چوک باندې به شاوخوا دلته ګڼه ګونه ډېره زیاته وه او دا چوک چې دی د ښار زړه دی ډېر مهمه نقطه وه دغه ښاروالۍ والا دې ته چې پام وکړي چې دغه سړک یې موږ ته غټ کړي او پراخ یې کړي امن غاړه غس کوي او دنګ